حمدالله محب له خوشحال سادات سره په لیدنه کې څه ویلي دي د لنډغرو پر ضد یې کومې سپارښتنې ورته کړې دي دا په ویډیو کې را سره وګورئ او زموږ دغه چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. حمدالله محب پولیس مکلف دی قانون پر ټولو یو ډول پلی کړي. د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب وایي چې هیڅوک د چا سپکاوی حق نه لري او پولیس مکلف دی قانون پر ټولو یو ډول پلی کړي. د ملي امنیت شورا له دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب وایي چې د پارلمان غړي د ولس استازي دي او قانون جوړونکي دي او ټول یې درناوی کوي. هغه وویل چې وکیل صاحبان تر بل چا هر د قانون په ارزښت پوهیږي او په عملي کولو کې دې مرسته وکړي. په دغه خبرپاڼه کې دا هم زیاته شوې ده چې حمدالله محب چې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او پولیسو ترمنځ رامنځته شوې وه وروستۍ لانجې په اړه د خلکو له ځینو استازو او د کورنیو چارو وزارت له رهبرۍ سره وکتل. ټینګار یې وکړ چې هیڅوک د چا د سپکاوي حق نه لري او پولیس مکلف دي چې د قانون پر ټولو یو ډول پلی کړي. ښاغلي محب د کورنیو چارو له وزیر او ارشد معین سره په کتنه کې له هغوی څخه وغوښتل امنیتي منصوبین دې ټکي ته متوجه کړي چې د ستونزې د ایجاد پر مهال له نرمښت او سم چلند څخه کار واخلي. دوی وایي چې د ولسي جرګې غړو د رامنځته شوي مشکل ترڅنګ ځینو نورو موضوعاتو ته هم اشاره وکړي چې په امنیتي او اجرایتي برخه کې د وکیلانو په اړه موجوده وي. دوی د خپلو موټرو د ګرځولو وسلو او ساتونکو په اړه یو شمېر وړاندیزونه شریک کړل چې د ملي امنیت سلاکار لخوا یې په اړه د قانوني اجراعاتو د کېدو ډاډ ورکړل شو. په خبرپاڼه کې دا هم ویل شوي چې په دې اړه یو پلاوی هم وټاکل شو چې د جرګې له اداري پلاوي سره د یادو ستونزو د حل په اړه ګډ کار وکړي. ګرانو کتونکو دغه وه زموږ نننۍ ویډیو. کومه ویډیو خوښه شوې وي لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ.